په نړۍ کې تر ټولو ډېره ځان وژنه چیرته ده؟ کوم ځای کې؟ دغه هیوادونو کې ده، کفار غربي هیوادونو کې ده. مسلمان هیوادونه تر مادیات هر څه ټولو پوره کم دي. هر څه ته پوره دي. غزه کې څه حالت دی؟ تا څوک لیدلی چې ځان وژنې کړي؟ څومره سخت ژوند دی؟ ته څوک پیژنې چې ځان وژنې کړي؟ نه مې دی اورېدلی. نه دي اورېدلي. اسلامي هیوادونه هغه تر ټولو ضعیفه هیوادونه، ځان وژنو شمېر پکې څومره دی؟ نورو هیوادونو ته وګوره، انجینران یې ځان وژني. په غربي هیوادونو کې ځینې هیوادونو کې اجازه ورکړل شوې ده چې یو څوک ځان ایرې کړي، هغه ماشین ته ورچي ایرې کوي اخواته. یو انسان چې ژوند کې خوشحاله، یو انسان چې ژوند کې هدف ولري، آخرت باندې ایمان ولري، دا کار کوي. دا ژوند به ته څه کوي؟ زه به څومره چې د ژوند اسباب او امکانات او سهولتونه ډېرېږي، همدومره ورسره ذهني ستړیا، فشارونه، رواني تشویشونه دا ورسره ډېرېږي. موږ ته د مسلمانانو په توګه غربي ژوند ډېر ښه ښکاري، خو تاسې باور وکړئ همغه انسانان د مسلمان د ژوند دغه لري، که مسلمان هم سکون او دغه پکې مخکې غواړي. تاسو ویلې څومره ژوند امکانات سهولتونه ډېرېږي، ژوند ورسره تنګېږي. که د یو مسلمان په ژوند کې هم دغه امکانات یا د سهولتونه ډېر شي، د ژوند هم تنګېږي ورسره، تشویشونه ورسره ډېرېږي، نو بیا هلته زحمتونه، تکلیفونه اسلام ورسره مثلا هلته ذکر، اطمینان د قلب دغه به چې څوک چې دیندار ورسره وي هغه هدف به یې دا دی. بچي، ځکه چې اطمینان له دیندارۍ سره راځي. همدا خبره. الله پاک فرمایلی الا بذکر الله تطمئن تطمئن القلوب. القلوب. الا دغه خبرداري خبردار یوازې د الله دین سره، اطمینان د قلب یا د زړه په بذکر الله، د الله په ذکر، د الله ذکر یعنی د قران کریم سره، د الله د عبادت سره اطمینان راځي. نو د الله خبره خو کانی کرخه میلیونونه میلیارډونه واره باید انسان ډاډه شي خبر الله کوي حق ده چې الله ویلي، نو زه ته په کې څه شک لرو.